ورور مې له دو ځایه پورته دا ساری نه و که دلته دغه ولسوالي ده د غونډۍ شاته دلته جنګ و ولسوالي محاصره و او جنګ و هره شپه جنګ و د شپې 9 بجې و که 8 بجې و د شپې ډېر شدید جنګ و په دو جومات کې ما لمونځ وکړو له دو ځایه ولاړم کور ته چې ولاړم یو 20 دقیقې 10 دقیقې به تېر شوی چې د ما کمکیالي کنټرول زړل ما ویل څه شی ده شاته راغلم ما ویل څه شی ده وشی نه ده چې وخواته تلم اوس چې په امریکا کښې اور بل ته دغسې په کوټه کې ډیسي لګېدلی و د دهلیزه دغسې راتلو بل کوټې ته دا دوږ مې چې ولیدل زه هم پخپله وارخطا شوم کوټې ته چې راغلم ورور مې له دو ځایه پورته دا ساری نه و او بل یو ورېره مو د هغو لورو پښه له دو ځایه قطع وه بل لور یې و له دو ځایه دا نسې داسې چیرې وه هغه چې پښه قطع و تر سره موږ هغه په کور کې پرېوستل نه ډاکټر و نه چا پرېښود نه د موټر و هېڅ شی هم نه و چې موږ ډاکټر ته وړی و هغه دواړه بیچارهګان 3 سره شهیدان شو